سلامونه احترامات او نیکی هیلې مې ومنئ. ګرانو دوستانو سختن تعالی دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. درنو لیدونکو د د تل په څیر درته د دغه ځانګړي او معلوماتي ویډیوګانو په ترڅ کې په یوې نوې موضوع غږیږو. نو دا هیله لرم چې تر پایه راسره اوسئ او هغه څه چې ما هڅه کړې ده چې د مختلفو سایټونو نه معلومات راټول کړم او تاسو سره یې شریک کړم، تر څو هغه نوي راغلي افغانان چې په دغه برخو کې ستونزې لري، مشکلات لري، نو هغه ستونزې تر یو حده حل شي او تر څو وکولی شي چې خپلې هرې ستونزې ته په خپله رسیدګي وکړي او خپل ټول مشکلات په خپله حل کړي. نو درنو لیدونکو دا ځل درسره په امریکا کې په وړیا روغتونونو غږیږو، هغه ځانګړي روغتیایي مراکز چې په وړیا توګه خدمات وړاندې کوي د هغې په اړه درسره غږیږو. نو هیله لرم چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. لیدونکو په امریکا کې د خلکو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کیږي. که یو څوک بیمه یا میډیکیټ ولري یا ونه لري، دا هیواد تل هڅه کوي چې هر انسان ته د ژوند ژغورنې اسانتیاوې برابرې کړي. نو دا کار د وړیا کلینیکونو، واکسینونو، د مور او ماشوم د ځانګړو خدمتونو له لارې ترسره کیږي. راځئ دا موضوع په دریو برخو ویشو درنو لیدونکو. لومړۍ برخه یې صرف وړیا کلینیکونو ته ځانګړې کوو چې په دې باندې سره پوه شو چې وړیا کلینیکونه یعنې څه، څنګه یې پیدا کولی شو، کوم خدمات وړیا وړاندې کوي. ډېر خلک فکر کوي که چېرته تاسې بیمه ونه لرئ نو نشئ کولی ډاکټر ته لاړ شئ، خو دا خبره سمه نه ده. د ډېرو ښارونو او ایالتونو لخوا داسې کلینیکونه جوړ شوي دي چې هلته خلک بغیر له دې چې بیمه ولري او یا ډېرې پیسې ورکړي معاینه کولی شي. وړیا کلینیکونه عموما هغه خلکو ته خدمتونه ورکوي چې مالي ستونزې ولري یا د نوو کډوالو له ډلې څخه وي یا د پناه غوښتونکو له ډلې څخه. نو دا کلینیکونه ځینې وختونه بشپړ وړیا وي او ځینې وختونه یو کوچنی فیس اخلي چې زیاتره خلک یې ورکولی شي، یعنې اکثریت یې په وړیا ډول خدمات وړاندې کوي، خو که فیس په کوم روغتون کې اخیستل کېږي هغه هم نو دومره کوچنی اندازه فیس وي چې هر سړی کولی شي چې هغه پیسې ورکړي او هغه خپل معاینات ترسره کړي. دا چې په دې کلینیکونو کې کوم خدمتونه ترسره کېږي په دې درته غږېږم درنو لیدونکو. په دې کلینیکونو کې د ځینو ناروغیو معاینه لکه زکام، تبه، دردونه او نورې عامې ناروغۍ، د شکر ناروغي، د فشار ناروغي او یا هم د نفس تنګۍ معاینه کېږي او د دې ترڅنګ وړیا درمل یا د درملو تخفیف هم لري. خو په خاص ډول بیا د ښځو لپاره ځانګړي خدمات وړاندې کوي. د ماشومانو روغتیایي معاینې، د امیندوارو ښځو لپاره ځانګړې پاملرنه او د رواني ستونزو مشورې او درملنه. لیدونکو تاسې کولی شئ د خپل ښار د عامه خدمتونو دفتر ته لاړ شئ او پوښتنه وکړئ چې تر ټولو نږدې وړیا کلینیک چیرته دی، یا د خپل مکتب، مسجد او یا هم د کتابتون نه مرسته وغواړئ. هلته به تاسې ته یو لیست درکړل شي او د دغه کلینیکونو په اړه به تاسو ته معلومات درکړل شي چې ستاسې په سیمه کې په کومې ساحو کې دغه کلینیکونه موجود دي، تر څو تاسې ترنه استفاده وکړی شئ.
درنو لیدونکو دوهمې برخې ته یې راګرځو. دویمه برخه چې ده هغه د واکسینونو برخه ده. دا چې موږ او تاسې په دې پوهیږو چې واکسین زموږ او ستاسې د ماشومانو لپاره ډېر زیات ارزښت لري او واکسین کولی شي چې زموږ ماشومان د ډول ډول ناروغیو څخه وژغوري. نو واکسین د بدن دفاعي سیستم پیاوړتیا لپاره ورکول کیږي، د دې لپاره چې تاسې له سختو ناروغیو وژغورل شئ. زیاتره وختونه ماشومان باید له زیږون نه وروسته تر 3-4 کلونو پورې څو مهم واکسینونه واخلي. په امریکا کې دا واکسینونه معمولا وړیا ورکول کیږي. که ماشوم ښوونځي ته ځي یا تاسې ماشوم د مکتب لپاره یا تاسې د خپل ماشوم لپاره په مکتب کې نوملیکنه کوئ، نو هغوی به درنه د واکسینونو ریکارډ وغواړي. د همدې لپاره دا ډېر مهم دي چې خپل ماشوم ته ټول واکسینونه ورکړئ. د ماشومانو لپاره ځینې مهم واکسینونه لکه د شري واکسین، د ماشوم د فلج واکسین چې هغه د فلج څخه ژغوري، د خولې ناروغیو واکسین، د تبې او نفس تنګۍ لپاره واکسین، د غوږونو، ستوني او سینه بغل ضد واکسین، چې دغه د هغو واکسینونو څخه دي چې ستاسې ماشومان یې باید په وار وار باندې دغه واکسینونه هغوی ته تطبیق شي تر څو د دغه پورته ناروغیو څخه ژغورل شوي واوسي. نه یوازې ماشومان بلکې لویان هم باید ځینې واکسینونه واخلي، لکه د زړو خلکو لپاره د زکام واکسین یا د امیندوارو ښځو لپاره ځینې ځانګړي واکسینونه دي چې هغه ورته تطبیق کیږي. واکسینونه چې دي نو دا اکثره په کلینیکونو کې، فارمیسۍ کې، روغتونونو کې او حتی په ښوونځیو کې هم ورکول کیږي. نو تاسې کولی شئ له نږدې فارمیسۍ یا کلینیک سره اړیکه ونیسئ او د وخت اخیستو لپاره یې پوښتنه وکړئ. درنو لیدونکو اوس به راشو اخري او درېیمې برخې ته. درېیمه برخه چې ده هم د مور او ماشوم خدماتو ته ځانګړې کړې ده. لکه څنګه چې موږ په دې باندې پوره یو ځانګړې خپرونه هم جوړه کړې وه چې د مور او ماشوم خدمات او د هغوی لپاره چې کوم سهولتونه برابریږي په کلینیکونو کې، په دې باندې موږ او تاسې خبرې کړې وي، خو دلته هم داسې لنډ غوندې بحث پرې کوو. لیدونکو کله چې یوه ښځه امیندواره شي نو باید دا درک کړي چې اوس یوازې نه ده او یوازې باید د خپل صحت لپاره نه بلکې د ماشوم د ژوند مسؤلیت هم لري. نو د امیندوارۍ پر وخت باندې باید په منظم ډول ډاکټر ته لاړه شي، خپله وینه وکتل شي، د ماشوم وده وڅارل شي او سالم خواړه وخوري. د امریکا په کلینیکونو او روغتونونو کې دا ځانګړي خدمات وړاندې کیږي چې هغه عبارت دي د امیندوارۍ ټسټونه او معاینات، د ماشوم د زړه درزا اورېدل، د معاینې لپاره وړیا یا ارزانه الټراساونډ، د خوراکي موادو یا ویټامینونو مشوره، د زیږون پلان جوړونه، د زیږون وروسته د مور معاینه، د ماشوم د شیدو ورکولو مشوره، د مور لپاره ځینې مشورې چې هغه وکولی شي چې خپل فشار او یا خفګان کنټرول کړي، د مور لپاره ځینې مهمې مشورې که چېرته فشار او یا هم خفګان لري. زیاتره دا خدمات وړیا دي او یا هم ډېر لږ فیس لري او ډېر کلینیکونه د ژباړې لپاره کسان لري که تاسې چېرته د انګلیسي سره بلدتیا نه لرئ. نو که مور ماشوم وزېږوي دا نو مهمه ده چې ماشوم ته خپل وخت ورکړي، له هغه سره نږدې اوسي او د شیدو ورکول شروع کړي چې دا به د ماشوم صحت لا پیاوړی کړي.
همداراز ډېر ځایونه شته چې هلته نوي مور او پلار ته زده کړې ورکول کیږي. دا کورسونه وړیا دي او پکې ښودل کیږي چې څنګه مو ماشوم وساتل شي، سره کم ته شیدې ورکړئ، د ماشوم د خوب تنظیم څنګه وشي او نور ډېر هغه مهم معلومات چې تاسې باید هغه خپل نوي کوچني ماشوم ته برابر کړئ. د دې په اړه تاسې ته مکمل ټریننګ او درسونه درکول کیږي. نو درنو لیدونکو، په پای کې یو ځل بیا یادونه کوو چې که تاسې بیمه نه لرئ یا پیسې نه لرئ، بیا هم تاسې د روغتیایي خدماتو څخه ګټه اخیستلی شئ. امریکا کې دا قانوني حق دی چې هر انسان ته روغتیایي خدمات برابر شي، که هغه نوی راغلی وي، که هغه پناه غوښتونکی وي، که هغه بې اسنادو وي او یا هم بې وسه اوسي. نو که ناروغي یا ماشوم مو واکسین ته اړتیا لري او یا که تاسې امیندوار یاستئ، حتمي له یو وړیا کلینیک سره اړیکه ونیسئ. خپل ژوند ته ارزښت ورکړئ، روغتیا مو وساتئ او له هغې اسانتیاوو استفاده وکړئ چې حکومت یې درته برابروي. درنو دوستانو، تل هڅه وکړئ چې خپل صحت ته توجه ورکړئ. که چېرته ستاسو صحت برابر وي، نو تاسې کولی شئ چې ښه کار وکړئ، خپلې کورنۍ ته پاملرنه وکړئ او هغه مسؤلیتونه چې پر غاړه لرئ هغه په ښه توګه ترسره کړئ. او که چېرې تاسې ناروغه یاست یا ستاسې صحت برابر نه وي، نو تاسې نشئ کولی چې خپل مسؤلیتونه په پوره ډول باندې ترسره کړئ. نو زموږ مشوره دا ده دوستانو، که هر کله د ستونزو سره مخ کیږئ، د ناروغتیا سره مخ کیږئ، نو دا مهمه ده چې تاسې باید ژر تر ژره د خپل صحت په اړه ګام واخلئ، د ډاکټرانو سره مشوره وکړئ. که چېرته بیمه لرئ نو ښه خبره ده، تاسې کولی شئ چې هرې شفاخانې ته او په هر ځای کې خپل علاج ترسره کړئ. که چېرته بیمه نه لرئ یا هم دولتي میډیکیټ نه لرئ، نو تاسې کولی شئ چې پوښتنه وکړئ، وړیا کلینیک پیدا کړئ او هملته خپله تداوي شروع کړئ. نو درنو دوستانو، موضوع هم په همدې ځای باندې راغونډوو. هیله لرم چې دغه موضوع نه هغه دوستان چې نوي راغلي دي او د دغه مسایلو سره اشنا نه دي، هغوی ترې یو څه ګټه اخیستې وي او په راتلونکو کې ورته ګټور تمام شي. نو تر بیا چې د یو نوي موضوع سره ستاسې خدمت ته حاضرېږم، درنو دوستانو، تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارم. ښې شپې ورځې ولرئ. الله مو مل شه.